سلامونه او نیکې هیلې او په همدې هیله چې تاسو ټول راته روغ یاست. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده زه همیش هغه مهمې نکتې راخلمه چې د دې راخیستل زما فرض جوړیږي او په څنګ کې پولاد ورور ته هم د دې یادونه کومه چې تا ډېره ښه ټکي ته اشاره کړې، مګر یوه مهمه نکته د ستا نه هم هېره شوې ده. هغه ده چې زه به یاده کړمه، خو مخکې د دې نه دغه کلیپ در باندې لږ اورمه. مننه. پاکستانی که افغانی؟ افغانی. افغانی؟ چرا فارسی نمیفهمی؟ فارسی نمیفهمم. بیشتر پشتو میفهمی؟ پشتو فهمی. دیگه که پاکستانی شدن بین اینجا افغانستان دیگه افغانی هم افغانی. افغانی هستی؟ افغانی هستی که نه فارسی میفهمی؟ افغانی هستی فارسی مارسی نمیفهمی، پشتو میفهمی بس. دغه جلۍ دغه ځوان هلکي ته وایي چې ته خو په پښتو ژبه غږېږې حتما د پاکستان یې، یعنې پښتانه ټول د پاکستان دي. بیا د هلکۍ خو لږ زره ورکوټ یم، د ځوان ده تحصیل لاندې راغلی ده، ورته وایي چې نه زه د افغانستان یم، افغان یم، خو مورنۍ ژبه مې کلیپ ډېر اوږد دی او د دې اورېدل که تاسې غواړئ نو تاسې کولی شئ چې دغه لاندې لینک کې د کومنټ په شکل تاسې کتلی شئ چې دا واورئ. نو خبره اوس مهمه دا کېږي او پولاد ورور ته هم د دې ټکي یادونه کېږي چې تاسې دغه ټکی چې ډېر مهم دی باید یاد کړی وي. هغه دی چې دې ښځې ته یا دې جلۍ ته چې دا 24 ولایتونو کې ګرځي، دې ته باید دغه وویل شي چې ته یوه ژورنالیست یې، چې ستا مسلک ژورنالیستي ده، په داسې حال کې چې تا مکتب ویلی دی او ژورنالیست ځان نه جوړه کړې ده. ته په 2 ملي ژبو باندې چې رسمي دي ته په دې نشي غږېدلی، او هغه کس که د ملک نه بهر دی او یا هغه کس چې په اطرافو کې اوسي، ته د هغې نه راځې پوښتنه کوې چې تا ولې فارسي نه ده زده کړې. هغه کس چې سواد نه لري یا که مکتب یې ویلی دی په هغه کچه یې نه دی ویلی، یا په اطرافو کې اوسېږي او یا مثلا د مهاجرت ژوند یې کړی اوسي، ته هغه ته وایي چې تا ولې نه ده زده کړې. مګر ته ژورنالیست دی، په غضب الهي اخته شي. د نفرت خبره نه کوم، خبره دا کوم چې ولې تاسې دغې ټکي ته نه متوجه کیږئ چې تاسې ژورنالیست یاستئ او دغه پښتو مضمون مو په صنفونو کې په لوست او بیا په افغانستان د نیم نه زیات وګړي پښتانه دي چې تلویزیون چینلونه، سندرې او هر بلا مثلا تاسې اورئ، مګر تاسې زده نه کړی شوه او ته د یو اطرافي نه او یا هغه مهاجر چې په پاکستان کې ژوند تیر کړی دی راغلی، ته د هغه نه د فارسي پوښتنه کوې. نو د خدای او د رسول خاطر وکړئ. هیله مې هم دا ده چې هر څوک په افغانستان په خاوره باندې د ژورنالیست په صفت مسلکي قدم اخلي، باید هغه په دغې 2 ژبو باندې غني واوسي. نور ما ته راکړي اجازت، پر مسپارم خاد او آباد او سرلوړی او کامیاب است. الله په امان.